د تهجد د منځ صحیح طریقه اسانه طریقه څه ده. په نننۍ ویډیو کې مختصرا الفاظو کې ان شاء الله تعالی زه تاسو ته مکمل طریقه خېما او چې د تهجد په حواله سره څومره مسائل دي تاسو بزین کې څومره اشکالات راځي نو ان شاء الله تعالی تاسو دا ویډیو ګورئ نو چې د تهجد په حواله سره اوس مثال تور پر تاسو بزین کې دا اشکال راځي چې سوره رکعات کولی دو رکعات کولی سلور کولی شپږ کولی سوره رکعات کولی دا غینه علاوه کدا اشکال تاسو بزین کې راځي چې آیا د تهجد مز دا سنت واجب دی فرض دی نفل له سده نو دغه حواله سره دغه نه علاوه د تهجد نیت پسنګ کوي او د هغې نه علاوه د تهجد په موس کې چې کوم دي کم صورتونه بوای او د هغې نه علاوه آی د تهجد لپاره چې کوم دي او د کېده ضروری دي یا کچري انسان د شوی نه د بیا هم تهجد کولی شي د هغې نه علاوه د تهجد ټایم چې کوم دي هغه سوخ نه والي سوخ بوري چې کوم دي تهجد ټایم دی یعنی په هغه ټیم کې تاسو تهجد موس کولای شي او د هغې نه علاوه چې کوم نارینه دي آیا هغه ته چې کوم دي هغه جمعه ته تهجد لا یا پکور کې مغه تهجد کولای شي نو دا ټول مسائل ضروری مسائل ان شاء الله تعالی په دې ویډیو کې تاسو ته بیانوم. اول هو چې کوم دي د تهجد موز یقیني طور پر ډېر غټ فضیلت ته او قرآن مجید کې الله حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ومن الليل فتهجد به نافله لك. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله حضرت فرمایي چې ته د تهجد موز کوا او دا الله حضرت چې کوم دي ساله بارا نفل ګرځول دي د دې لپاره په دې امید سره چې کوم دي الله رب عزت تا ته ساعت اگي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا په دې وجبانی الله رب عزت تا ته مقام محمود عطا کی نو دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره سنت او دغه شانتي د نبی علیہ السلام په توسط سره د دې امت لپاره دا نفل او دا الله رب عزت مقام دې مرتبه هغه عام مومنتم الله رب عزت نصیب کړي تهجد په دولت سره او بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهجد موز الله رب عزت د فرض منځونو نه بعد ټول زیات خوښ چې موز دی هغه د تهجد موز دی او د هغې نه علاوه په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې چې کوم درېمه حصه وي آخري حصه وي په هغې کې الله رب په خپله چې کوم دی آسماني دنیا طرف ته متوجه کېږي او دا اعلان کوي چې څوک شته زمانه غواړي چې هغه ته زه عطا کړم چې سره نه غواړي هغه ته عطا کړم او دا فرمایي چې څوک دې چې زمانه دعا غواړي زه د هغو چې کوم دی دعا قبوله کړم په خپله الله رب په دې ټیم کې چې کوم دی اعلان کوي بیا په دې ټیم کې انسان پاسي او دا خو یو داسې مونځ دی چې یقیني طور پر د ورځې چې موږ تاسو مونځ کوو خلک هم ګوري په جومات کې یا په کور کې لیکن دا یو داسې مونځ دی چې په دې کې صرف رب ګوري او دغه انسان د دو کنیکشن یې واپس کوي دا د راز او نیاز چې کوم خبرې دي هغه د بنده د الله واپس کوي نو په دې کې بیا ځان او سکون دی په دې کې بیا ځان او لذت دی د دې په ذریعه بیا ځان چې کوم دی د انسان چې کوم د الله حضرت سره کنیکشن دی هغه مضبوطیږي د الله حضرت سره محبت بڑھاويږي په الله حضرت باندې مزید چې کوم دی دغه ایمان او یقین چې کوم دی هغه پخېږي نو چې کوم کسانو د دې خون واخلي چې کوم کسان د دې خون واخلي یقیني طور پر هغه بیا روزانه هغه بیا په څه حالت کې وي هغه بیا پاسي خپل رب ته چې کوم دی ودرېږي او دغه راز او نیاز د خبرې کوي ولاړې خپل د رب مخې ته نو یقیني طور پر الله حضرت منګه تاسو تم نصیب کې چې منګه مستقل د تهجد چې کوم دی کول والا جوړ شو بهر حال ډېر نونو فضایل دي لیکن رازو مسلې طرف ته چې د تهجد د موږ څو رکعات دي یعنی سلو رکعات به کې دو رکعات به کې نو اولنې خبره دا ده چې د تهجد چې کوم رکعاتونه دي دا به دو رکعات کوي او د هغې نه علاوه مثال طور پر د تهجد ټوټل څو رکعات دي نو د ټول نه چې افضل عمل له غدا غدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ثابت دي نو هغه اته رکعات دي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثر اته رکعات کول نو افضل دغه چې موږ تاسو اته رکعات کو بالفرض اوس مثال طور پر انسان دا چې هغه 2 رکعات وږي نو 2 رکعات چې موږ هغه ته د تهجد ثواب ملاوي شي دا څنګه چې هغه محروم شي کچري سلور نشو کولای شپږ نشو کولای اته نشو کولای نو د 2 رکعات حکم اس کومه تاسو سمجھ کې خبر راځي د هغې نه علاوه آیا د دې ټیمینګ د سټینګ میں شروع کیږي او د سټینګ پوری نو د ماسوتن د مازنه بعد واخلي او د سار چې کوم د پښپینه چې کوم ټیمي د سار ټیم داخله دوه مخکې دغه ټیم پوری د تهجد د موس ټیم دی اوس راځو دې مسلې طرف ته چې آیا د تهجد د موز لپاره چې کوم دی او د کېده شرط دي یعنی د کېږي بیا به تهجد موس کېږي یا تل او د شوی نه داغه مخکې چې کوم دی تهجد موس کولای شو یاد وساتئ افضل دغه چې تاسو او د شی بیا د اخري چې کوم حصے د شپې پاغي کې تاسو د تهجد موضوع کوي لیکن کچری تاسو د شوی نه او د ماسوتن د مانځنه با چې کوم تاسو بیا سملای
په دغه ټیم کې تاسو ته تهجد لمونځ وکړو نو دا به هم لمونځ ادا شي. داسې نه ده چې تاسو ته به فضیلت حاصل نشي، بلکې تاسو ته ما وایي چې د ماسخوتن د لمانځه نه بعد نه واخلي او ته تر سهار د لمانځه نه مخکې پورې چې کله سهار لمونځ ټیم داخل شي د هغې نه مخکې پورې چې کله سهار لمونځ ټیم داخل شو بیا خو ختم شو، د پښمني ټیم ورته چې ویل کېږي، نو د هغې وخته پورې صبح صادقه پورې په دغه ټیم کې چې کوم دی تاسو د تهجد لمونځ کولی شئ. مثال طور پر تاسو د ماسخوتن لمانځه نه بعد هم کولی شئ، چې کوم وخت کې ودکېږي تاسو ته سهولت دي، تاسو ته پته چې یار روز نشم پاسېدی نو بیا په هغه ټیم کې هم کولی شئ تهجد او ثواب ورته میلاو شي. دا او د کېدی چې کوم دی دا افضل عمل دی چې چېرې وده شي د هغې نه بعد پاسې، لیکن که ته وده شوی نه د وده کېدو نه مخکې تا وکړو نو تاسو چې کوم د تهجد لمونځ دی هغه به ادا شي. ډېر خلک داسې وي چې یار د هغې لپاره وده کېده ضروري دي، نو داسې نه ده، بلکې که وده شوي نو دا افضل عمل دی، لیکن که وده نه شوي د هغې نه مخکې تا وکړو نو د تهجد لمونځ به ادا شي. اوس راځو دویم مسلې طرف ته چې د تهجد لمونځ څه دی، فرض دی، سنت دی، واجب دی، مستحب دی، څه دی، نفل دی. نو یاد وساتئ په قرآن مجید هغه آیات ستاسو مخې ته ما بیان کو چې ومن الليل فتهجد به نافلة لك، دا چې کوم تهجد لمونځ دی دا نفل دی، او چې کله نیت کوئ نو نیت ظاهره خبره ده، تاسو صرف د زړه نیت کولی شئ، لیکن نیت په څنګه کوئ نو 2 رکعاته نفل د تهجد لمونځ ادا کوم او مخ مې د کعبې شریف بولوري الله اکبر، دا تاسو جبې نه ادا کو که جبې نه ادا نم کو، صرف په زړه کې خدانیت وکړئ چې 2 رکعاته د نفل لمونځ د تهجد چې کوم نفل لمونځ دی هغه ادا کوم نو دا به هم کافي شي. د هغې نه علاوه د تهجد په لمونځ کې کم صورتونه ویلي، ډېر خلک داسې چې هغه په دې سوشل میډیا باندې کسان ویډیو ورکوي چې په پیل رکعت کې چې کوم دی دا صورت وایي، په دویم رکعت کې بیا دا صورت وایي، نو بالکل داسې نه ده. تاسو د چې کوم یاد وي ډېر شي خلک داسې چې هغه ته صرف چې کوم دی صورت اخلاص یادي، یعنی قل هو الله احد ته یادي، نو که چېرې تاسو ته صرف قل هو الله احد یادي نو تاسو په هر رکعت کې یو صورت هم ویلی شئ، یعنی قل هو الله احد باندې تاسو چې تهجد لمونځ دی په پیل رکعت کې کولی شئ، په دویم کې کولی شئ، بیا چې کله هغه 2 رکعت تاسو کوئ سلام خواړو نو د هغې نه بعد چې بیا تاسو نور هم کوئ نو په هغې کې هم دغه شانتي دغه یو صورت ویلی شئ. او طریقې دغه ده چې کله تاسو نیت وتاړو 2 رکعات نفل تهجد د هغې نه بعد چې تاسو لاسونه وتړئ او د لاسونو نه بعد ظاهره خبر ده سبحانک اللهم ویلي، ثنا ویلي، د هغې نه بعد سورة الفاتحه ویلي، سورة الفاتحه نه بعد چې کوم تاسو صورت یادي، سورة اخلاص یادي، قل هو الله احد یا کوم صورت درته یادي نو هغه ووایئ، د هغې نه بعد بیا رکوع او سجده، بیا د هغې نه بعد دویم رکعت ته چې پاسئ نو بیا بسم الله به وایئ، سورة الفاتحه به وایئ، یعنی الحمد شریف به وایئ، د هغې نه بعد به صورت میلاو کړئ چې کوم صورت تاسو ته یاد قل هو الله احد وغیره هغه وایي، د هغې نه بعد بیا رکوع سجده او بیا د هغې نه بعد قاعده او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا سلام واړوئ، نو دا طریقه ده. بیا دغه شان چې کله دویم نور 2 رکعاته کوئ د تهجد نو بیا په دغه کې هم دغه طریقه ده چې کوم تاسو ته ما وښوله، نیت به وکړئ، د هغې نه بعد چې کوم ثنا ده بیا د هغې نه بعد سورة الفاتحه او صورت بیا رکوع سجده دغه شان دي دویم رکعت. نو په دې طریقه باندې که تاسو صرف 2 رکعاته د تهجد لمونځ وکړو دا به هم ادا شي، که چېرې تاسو بیا 2 رکعتونه بعد بیا نورم کول غواړئ نو 4 هم کولی شئ، 6 هم کولی شئ، افضل چې کوم دی هغه 8 رکعات دي، ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام په کثرت صدا ثابت چې نبي علیه الصلاة والسلام به 8 رکعاته کولو. د هغې نه علاوه یو مسله دا ده که چېرې یو انسان داسې چې هغه ویتر کړي د ویتر نه بعد د دغه لمونځ کولی شي د تهجد نو بالکل کولی شي، افضل دغه چې د ویتر چې کوم رکعتونه دي لمونځ دی د ویترو دا په آخر کې وکړي، لیکن که چېرې د ویتر کړي او بیا د تهجد کې نو داسې نه ده چې بیا د تهجد نشي کولی، بلکې د ویترو نه بعد هم تهجد کېدی شي. نو دغه شانتې مرد حضرات په کوم ځای کې لمونځ کوي د تهجد لمونځ جومات ته به ځي یا په کور کې به کوي، نو یاد وساتئ په دې حوالې سره افضل دغه دی چې مرد حضرات په کور کې د تهجد لمونځ کوي، ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام به سنت یا نفل وغیره په کور کې ادا کولو، د تهجد لمونځ به په کور کې کوو، نو افضل دغه دی چې په کور کې چې کوم نارینه مرد حضرات یې هغه په کور کې ادا کوي، او باقي ظاهره خبره د زنانه چې کوم دی هغه په کور کې هسې لمونځ کوي. نو دا چې کوم طریقه ده دا زنانو دپاره هم ده او د نارینهو دپاره هم ده، دغه طریقه چې کوم تاسو ته که وښودله او چې کوم مسایل ما تاسو ته بیان کړو، امید کوم چې دا مکمل طریقه مکمل مسایل به د تهجد په حوالې سره تاسو په سمجھ کې راغلي. الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو ته د تهجد د لمونځ کولو مستقل توفیق نصیب کړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.